نډات خان نوري ما بیګا ډېرو خلکو په تا پسې ټلیفونونه کړي وو او ستا تپوس یې رانه کوي په جلات خان څه چلو معیار بیمار و 2 ګنټې بېهوش و او ټولو ملګرو څونه چې ټلیفونونه یې د پسې د انګلینډ نه د سعودي نه د ملیشیا نه د دوبۍ نه پاکستان نه د هر ځای نه یې دپسې ټلیفونونه کړي او ټولو درته دا دواګانې کړي چې خدای پاک جلات خان له صحت ورکړي جلات خان زمونږ ډېر خوښ دی او زمونږ ورور دی او ته ولې صحت ورکړي نو ته ورته څه وایې نو زه ورته دا وایم که نه چې ها زه ورته دا وایم که نه چې زه غریب سړی یم او دونه دواګانې یې راته کړي دي که نه نو که په دوبۍ کې وو که په انګلینډ کې که په سعودي عرب کې که په جرمني کې که په هر ځګي کې که نه نو زه د دې ډېر شکریه ادا کوم او اوس به لاس اوچت کړو چې خدای ته یې غمونه پتونونه وساتي که په سعودي کې وو که په دوبۍ کې وو که په انګلینډ کې وو که په جرمني کې وو که په هر ځګي کې که نه نو خدای ته ولې صحت ورکړي او ما وارب چې چا یاد کړي وو نو خدای ته ولې بری ورکړي یا الله ته د غمونه پتونونه وساتي دا زموږ د کلمې ورونه دي یا الله مسافران دي یا الله ته یې ډکې منګولې خپل کورونو ته راولې یا الله ته ولې صحت ورکړي یا الله ته ولې جنت فردوس ورکړي مونږ خو د چا هېڅ نه یو خو چې مونږ څوک یادوي یا الله ته دا مونږ به ورته سپېشل دواګانې کوو او یا الله ته ولې صحت ورکړي یا الله ته یې کامیاب کړي او ډکې منګولې دی خدای خپل کورونو ته راولي آمین آمین ډېره مهرباني